السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د څنګه د ملګري طبیعت وپیژنو. موږ چې کله رابطې ته داخلیږو، اولین کار چې وکړو هغه دا دی چې میړه او میینه یو د بل طبیعت ونیسي. راځو دا ډول خبرې کوو چې څنګه کولی سو یو د بل طبیعت ونیسو او څنګه کولی سو دا طبیعتونه وپیژنو. دغه ویډیو چې ما اوس اپلوډ کړې ده دا د واده وروسته د مینې ساتلو زده کړه پلیلیست دی. دا یې ویډیو ده. زه دغه پلیلیست تاسو ته معرفي کوم. په دا پلیلیست کې ما تاسو ته د واده وروسته د مینې ساتلو 5 ژبې یا قانونه درته ویلي وه. یو تایید آمیزه خبره وه، دوهم وخت ورکول وو، دریم تحفه ورکول وه، څلورم خدمت کول وو او پنځم بدني تماس نیول وو. دا هغه 5 طبیعتونه دي چې انسانان یې امکان لري ولري د ښه رابطې لپاره. یعنې یو انسان کېدای سي تایید آمیزه خبره ورته وکړي، هغه ډېر ښه طبیعت یې سمیږي. د بعضو انسانانو طبیعت په وخت ورکولو سمیږي، د بعضو انسانانو طبیعت په تحفه ورکولو سمیږي، د بعضو انسانانو د په خدمت باندې سمیږي چې یو بل ته یو کار وکړي، په کارونو کې کومک سره مکړي، او د بعضو انسانانو د په بدني تماس سمیږي چې ډېر بعضې نارینه دغه عادت لري، ډایرکټ جنسي رابطه غواړي او دوی د جنسي رابطې په اړه هېڅ معلومات نه لري. کله چې دوی په دې پوه سي چې خوندوره جنسي رابطه هغه ده چې ښځه هم په صحیح توګه خوند واخلي، نو بیا به دوی د ښه جنسي رابطې تجربه کوونکی یم. خو راځو دا اړوند خبرې کوو. وایي څنګه کولی سو دغه طبیعتونه کشف کړو چې اوس زما میړه یا زما میینه کم طبیعت لري، سره کم پر مخ ته ورسره ولاړ سم. د دې لپاره 3 قوانین شته چې تاسو ته موږ در زده کوو چې څنګه خپل د ژوند د ملګري طبیعت وپیژنئ. اول علت یې څنګه دی؟ وایي تاسو خپل ځان ته وګورئ، خپل په وجود کې خپل د هغه ژبه درک کړئ. وایي ته خپل ځان ته وګوره چې کله ته د انسانانو سره مینه کوې، څه رقم مینه ورسره کوې، آیا توجه ورته کوې، آیا په غېږ کې نیسې، آیا یو کار ورته کوې، لوښي ورسره مینځې، تحفه ورکوې، لمسوې یې، که ښه خبرې ورته کوې. که تا هر رقم مینه د خلکو ته ښکاره کول، هغه ستا د طبیعت رکن دی، هغه دغه په تا کې سته. دوهم وایي که چیرې په دا رقم دې نه سوی کشفولی خپل د مینې ژبه چې یا د ژوند د ملګري د مینې ژبه چې مثلا هغه څه رقم مینه خلکو ته ورکوي، دا چې نه سوی کشفولی، درته سخت و. دوهم دا دی وایي تاسو د خپل ژوند د ملګري څه رقم شکایتونه لري، سره کښېنئ خبرې سره وکړئ. دا یو څه ځورونکی ده، بعضې وخت پر چا اعصاب خراب سي، خو اعصاب مه خرابوئ. یو د بل سره کښېنئ چې تاسو یو د بل څخه څه رقم شکایتونه لري، دا خپل شکایتو ته چورت ور واچوئ، ښه فکر ورته وکړئ. هر شکایت چې ته د ژوند د ملګري سره لري هغه ستا د طبیعت رکن دی، هغه پیدا کړه او خپل د ژوند ملګري ته ووایه چې دا زما طبیعت دی، پر دغه رقم راسره ځه، نو ما او تا به ښه ژوند ولرو. او که چیرې په دا طریقه مو هم ونه توانېدلاست چې کشف یې کوئ، درېیمه طریقه یې دا ده تاسو خپل د ژوند د ملګري څه څه رقم غوښتنې لرئ. هره غوښتنه چې ته د هغه څه لرې، دغه په اصل کې ستا د مینې ژبه ده. نو کوشش وکړئ خپل طبیعتونه کشف کړئ او یو د بل پر طبیعت سره ولاړ سئ، تر څو ژوند مو په ښه توګه منځ ته ولاړ سي. راځو وایي که دا طبیعت ونه سو کولی چې وپېژنو، نو څه شي کولی سو؟ حل لاره یې څه ده؟ حل لاره یې دا ده چې دغه پلیلیست د واده وروسته د مینې ساتلو زده کړه چې دا ټولې ویډیوګانې پکښې کې چې د اولینې ویډیو څخه نیولې تر اخره پورې دا وګورئ، تاسو به معلومات پیدا کړئ د مینې د ژبې په باره کې. نو بیا تاسو کولی سئ په ښه توګه خپل د ژوند د ملګري ژبه کشف کړئ او خپل د ځان ژبه هم کشف کړئ. یو د بل سره کښېنئ خبرې وکړئ چې ولا دغه زما طبیعت دی، دا ستا طبیعت دی، دغسې به یو پر بل سره ځو. خو که دغه لارې هم تاسو ته نتیجه ورنه کړله، بیا نو حل لار دا ده چې تاسو دغه 5 طبیعتونه چې ما تاسو ته وویله، تاسو کوشش وکړئ یوه هفته پر هر طبیعت باندې ولاړ سئ. مثلا یوه هفته میړه او میینه یو بل ته تایید امیزه خبرې کوي چې آیا دا خوند درکوي. که چیرې په یوه ته خوند ورکوي خو د هغه د مینې ژبه ده، که ورنه کوي بله هفته وخت ورکول، یو بل ته وخت ورکوي، ټایم یو بل ته ورکوي. او درېیمه هفته بیا توفیه یو بل ته سره ورکوي. څلورمه کې یو د بل سره د په کارونه کې کومک کوي، خدمت یو د بل کوي. او په پنځمه کې بدني تماس نیسي. که مو هر یو ډېر خوند درکوي په دا هفتې په جریان کې، هغه ستاسو د مینې ژبه ده او کشف یې کړئ او
او یو د بل سره کښېنئ پر دغه باندې ولاړ سئ نو تاسو به ډېر خوشحاله او ارامه ژوند ولرئ. همیشه یاد ولرئ د دې لپاره چې ښه مشترک ژوند ولرئ خپل علم د مشترک ژوند اړوند ډېر کړئ نو بیا تاسو کولی شئ ښه مشترک ژوند ولرئ. مننه چې غوږ مو نیولی.